په روانه اونۍ کې د هیواد ډیری ولایتونه د واورو او بارانونو د ورښت قربانه وو چې پرون شپه د بلخ ولایت د چارکند او مارمل په ولسوالیو هم د واورې او په مزار شریف ښار د باران څپې راماتې شوې او د دې سره یې د دغه ولایت د کروندګرو په زړونو د خوشحالۍ سیلۍ راوستې. بار واکسن زمین است دیگه کلا نامگاه است که واکسن دولت چقدر چی میکنه که نفر را مخلوق واکسن میکنه و برپم واکسن زمین است. اگر واکسن نشه زمین هر مرض پیدا میکنه. بسیار خوشحال هستیم. خود ما اصلی از چارکند هستیم. بسیار خوب برف وارده. خوشحال هستیم که تقریبا 30 سانتی برف در منطقه ما وارد. ما بسیار خوشحال هستیم. اما خداوند برف زیاد بده، باران نبده، دیگه هیچ کشور ما کمک طلب نمیکنیم. خود خداوند طلب میکنیم که نمی قطع سبب برف باران ما مردم خوب میشه، وطن ما کشور ما آزش خوب میشه. له بلې خوا په دې ولایت کې د واورې لومړي اورښت خلکو ته د خوشحالۍ زیری ورکړی او دغه اورښتونه د کرنې او چاپیریال د سمسورتیا په برخه کې ګټور بولي. برف محترم در حساب زراعتکاری در تماما چه فایده داره. در گندم است، در زغیر است، در کنجد است، در هر چیزی که زراعتکاری است برف بسیار فایده زیاد داره. فاید برفی است که آلودگی هوا را کم میکنه و در اقتصاد مردم بسیار خوب فایده میرسانه و مردم امیدوار به ازی است که بیشترین برف ها را در ولایت ما انشالله بباره. برف بسیار فواید داره. آلودگی هوا را کم میکنه، محیط پاک میکنه، میکروبات زمین از بین میبره. برای دهاقین ما کشت زراعت بسیار فایده بزرگ داره. دا په داسې حال کې ده چې پرون شپه د بلخ ولایت په یو شمېر ولسوالیو د سږ کال لومړنۍ واورې خپله سپینه لمن غوړولې ده او ویل کېږي چې په ځینو سیمو کې له 20 تر 30 سانتي مترو پورې رسیږي.